بسم الله الرحمن الرحیم. پولي فکشنل مرکباتو دپاره قاعده. که چېرته یو مرکب کې یو څخه زیات مختلف وظیفوي ګروپونه وي نو دغه مرکب ته بیا موږ پولي فکشنل مرکب یو. مثلا یو مرکب د هغه کې الکول ګروپ هم شته او کاربوکسیل هم شته، الډیهایډ مثلا هم شته، کیټون هم شته، ډبل بانډ هم شته، پکې دوګوني اړیکې هم لري. نو دې ته موږ پولي فکشنل یو. مثلا الډیهایډ هم شته، لکه مثلا امینو اسیدونه. امینو اسید چې دی هغه کې کاربوکسیل ګروپ هم دی او امینو ګروپ هم دی، نو هغې ته موږ پولي فکشنل ویلی شو. صحیح ده، یو څخه زیات صحیح ده وظیفوي ګروپونه لري. نو دې کې قاعده دا ده چې دې کې به یو ګروپ چې دی، یو وظیفوي ګروپ چې دی دا به پرنسپل فنکشنل ګروپ شي. څو دانې خو دي پکې، دوه دانې پکې مثلا دې کې به یو پرنسپل فنکشنل ګروپ شي او دا نور به د هغه معاوض ونیول شي. دا نور وظیفوي ګروپونه چې دي هغه موږ معاوض نیسو. اوس په کم موږ سره اصلي وظیفوي ګروپ او کم به موږ سره فرعي، نو د هغې دپاره موږ سره یو اډر اف پریارټي دی، موږ سره ترتیب دی د هغې. مثلا سلفونیک چې دی، سلفونیک اسید دا ټول نه زیاده پریارټي لري. مثلا که ما سره یو مرکب کې کاربوکسیل ګروپ هم دی او سلفونیک هم دی، نو رستاړی به د سلفونیک راځي. رستاړی به د چا راځي؟ نوم په آخر کې به د شی راځي سلفونیک، دی کاربوکسیل دی. یعنې پریارټي چې ده اول د سلفونیک ده، بیا د کاربوکسیل ده. کاربوکسیل نه وروسته یعنې کاربوکسیلیک اسیدونه چې دي بیا د اسید انهایډرایډ دي. اسید انهایډرایډ دپاره فارمول فنکشنل ګروپ داسې دی، څه خبره چې دا موږ ویلي که نه. اسید انهایډرایډ دپاره دا دی چې دوه کاربوکسیلیک اسیدونه یو ځای کړي او هغې نه یو مالیکول اوبه وباسئ، نو په نتیجه کې چې کوم وظیفوي ګروپ لاسته راځي یا کوم مرکبات لاسته راځي هغې ته موږ څه یو اسید انهایډرایډ یو. اسید انهایډرایډ پسې وروسته بیا اولیت چې دی د نوم ایښودنې بیا د ایسټر دی. ایسټر دپاره موږ دا ګروپ نیسو. صحیح ده. بیا موږ سره اسید هلایډ دی، نو هغې دپاره وظیفوي ګروپ داسې دی سی دوګونې اړیکه د اکسیجن سره او ایکس. اسید هلایډ پسې بیا اسید امایډ دی. بیا څه دی؟ اسید امایډ دی. اسید امایډ دپاره سی ډبل بانډ NH2 به داسې ونیسو. صحیح ده. اسید امایډ پسې بیا نایټرل دی. نایټرل دپاره CN دی. CN پسې وروسته بیا آیسو سینایډ دی. صحیح ده. آیزو سینایډ دی، نو هغه NC دی. آیسو سینایډ. آیسو سینایډ نه وروسته الډیهایډ دی. الډیهایډ وظیفوي ګروپ CHO دی. الډیهایډ پسې وروسته بیا کیټون دی چې سی دوګونې اړیکه د اکسیجن سره یا CO باندې موږ ښیو. سی هم غټه ده او هم غټه ده لکه نو. او بیا الکول دی چې هغې دپاره ROH عمومي فارمول دی. الکول پسې بیا امین دی. نو دا جدول یادول غواړي لکه نو RNH2 او بیا چې دی خبره خرابېږي بیا الکین دی، دوګونې اړیکه او بیا درېګونې اړیکه د مثال په توګه. دا تاسو یو ځای هم نیولی شئ. صحیح ده. ایون بیا هیلوجنونه دي، دغه ایکس او نایټرو ګروپ، همدارنګې OR الوکسي الکایل، دا تقریبا یو کیټګرۍ کې دي. خو دې کې بیا پریارټي موږ د نورو ته ورکوو. الکایل ګروپ بلکل اخر کې دی. صحیح ده. نو اول موږ سره سلفونیک اسید شو. اول سلفونیک اسید شو. صحیح ده. پریارټي کې دویم پریارټي چې دا کاربوکسیلیک اسید دی. کاربوکسیلیک اسیدونه دي. دریم موږ سره اسید انهایډرایډ شو.
اسید انهایدرائد اسید انهایدرائد څلورم موږ سره ایسټر شو پنځم موږ سره اسید هلایډ شو بیا اسید امایډ شو بیا نایترل دی دا د یونس نه ما لیکلي لکانو ایم یونس ارګینیک کیمسټري بیا آیسوسیانایډ دی سی ان چې کنه دي ته نایترلی او ان سی چې شي بیا آیسوسیانایډ شي الډیهایډ دی بیا الډیهایډونه بیا کیټون دی بیا الکول دی بیا امین دی امین بیا الکین دی الکین او الکاین کې لږ څوک یو ته پرایورټي ورکوي څوک بل ته الکین دی بیا الکاین دی او بیا آخر کې چې دی هیلو دی هیلوجنونه الکایل هیلایډونه جوړته یو نایټرو دی او بیا الاکسی دی ایترونه چې دي او بیا الکایل دی اوکې خو دې کې هلکانو مخکې دا ویډیو موږ جوړه کړې ده په دې کې چې مثلا دغه ګروپونه چې مثلا په مقطاړو کې راځي صحیح ده موږ خو ویل چې یو به اصلي وظیفوي ګروپ شي او دا نور به موږ سره په مقطاړو کې راشي وډ روټ نه به یې مخکې راولو نو اوس به څه کوو نو مونږ یو چې ساده ساده به ولیکو چې او ایکس دغه دپاره او ایچ دپاره به مونږ هایدروکسي ټکی استعمالو هلکانو مقطاړې کې په پریفکسس کې یعنې مقطاړو کې دې دپاره مونږ څه استعمالو مقطاړو کې به دې دپاره مونږ هایدروکسي ټکی استعمالو او ایچ وظیفوي ګروپ دپاره او کیټون دپاره سی ډبل بانډ او دپاره صحیح ده یا سی او دپاره دواړو کې دا جوړوي بیا کیټون دی نو کیټون دپاره موږ کیټو ټکی استعمالو او ځینې وخت کې اګزوم استعمالولی شو دواړه استعمالولی شي الډیهایډ دپاره الډیهایډ که مقطاړو کې راشي نو هغې دپاره موږ فارمایل ټکی استعمالو فارمایل او ځینې وخت کې اګزوم استعمالو که اګزو موږ مثلا استعمال کو د کاربن زنځیر سره برابر او شمیر مثلا 15 کاربن دي او موږ ویل چې 5 اګزو نو هلته به اټومیټک دا شی موږ سره دا به الډیهایډ وي خو فارمایل ټکی م استعمالولی شو او اګزو م استعمالولی شو امین چې دی NH2 نو دې دپاره موږ امینو ټکی استعمالو مقطاړې کې صحیح ده او مثلا که NH4 راغلی وي NH4 راشي او مقطاړې کې راځي نو N الکایل امینو دې دپاره موږ استعمالو N الکایل امینو موږ استعمالو اسید هیلایډ دپاره مثلا صحیح ده که نه اسید هیلایډ دی دې دپاره هیلو فارمایډ ټکی استعمالو سی دوه ګونې اړیکه د ایکس سره او دې دپاره زه مقطاړ استعمالوم نو زه ورته لیکمه موږ مقطاړو کې لیکو دې دپاره هیلو فارمایل هیلو فارمایل ټکی ول استعمالیږي ایترونو دپاره دا خو هسې ټول عمر مقطاړو کې راځي پروا نه کوي نو هغې دپاره الاکسي ټکی استعمالیږي الاک او ایکس وائی الاکسي او سی این دپاره سیانو ټکی استعمالیږي مقطاړو کې
مختار کولای چې سیانو او ایسټرونه چې کوم دي COR دې لپاره کاربولاکس استعمالیږي کارب به ولیکي او لاکسي به ولیکي LKOXY اماید دپاره وبخښئ اماید کې یو اکسیجني اماید دپاره من کاربو به ولیکي کاربوکس اماید به ولیکي کاربوکساماید او NH دپاره داسې NH دپاره دې دپاره من آیمینو ټکی استعمالو آیمینو او NR2 دپاره من N ډای الکایل امینو استعمالو ډای الکایل امینو من استعمالو لکانو صحیح او کاربوکسي دپاره کاربوکسیل دپاره دا چرته راشي دې دپاره موږ استعمالو کاربوکسي دا هم مختاړو کې راتلی سلفونک سره مخامخ شو دې نه کاربوکسي به یې جوړوي نو دا مختلف فنکشنل ګروپس چې مثلا موږ سره په مختاړو کې چې راشي نو ورډ نه به مخکې راځي او دا ټکي دا ټرمینالوجي چې دی دا به ورله چیک او موږ دا موږ استعمالوو د هغې کې به یو څو مثالونه حل کو چې لږ آیډیا کلیر شي دی باندې دا موږ مخکې مې ویلي یو ویډیو کې مختاړو باره کې پولي فنکشن مرکبات دپاره مثال په توګه ما سره الکول دی دا CH2 دی CH2 هم دی او دلته O دی او دلته CH3 دی صحیح ده نو د ده نوم به چې ما سره ګوره 1 2 صحیح ده نو زه به ولیکم چې 2 میتوکسي ځکه دغه ګروپ چې دی دې ته موږ میتوکسي 2 میتوکسي ایتانول 2 میتوکسي ایتانول صحیح ده اوس که چېرته داسې CH3 دلته مثلا نایترو دی CH2 CH دلته OH دی مثلا دلته CH3 دی هایدروکسیل هم دی دغه هم دی یو دوه درې نایترو ګروپ هم دی نو ته به وایې چې 4 نایترو او 2 پینټانول او بل قسم نور ورکولی شو چې 4 نایترو پینټانټول هغه شان نوم ورکولی شي اوکې بل نوم موږ سره مثلا CH3 دی او CH ډبل بانډ CH2 C ډبل بانډ O CH3 نو دې کې اوس ما سره یو دوه درې څلور پنځه شپږ دو باندې خو کیټون دی خو په څلور باندې ډبل بانډ دی نو زه به ولیکمه چې 4 هکزین ای به ترې وخورمه او 2 اون به ولیکمه داسې هم لیکلی شم خو داسې هم لیکلی شم چې هیګز کاربن شمیر او 4 این او 2 اون
داسې هم د نوم لیکلی شم او پاس هم لیکلی شم، دواړه قسمه کېدی شي. دې کې ډبل بانډ مو کیټون موږ پرایورټي کیټون ته ورکړه او کیټون ما سره الکین چې دی ما سره څه شو مختاړی شو، او په دې پاس کې نایټروم او الکول مو، نو موږ اولیت چې دی اصلي وظیفوي ګروپ ما سره الکول شو، نایټروم ما مختاړی کې ونیو. پاس مثال کې چې دی ایتر هم دی او الکول هم دی، ایتر موږ مختاړی کې ونیو او الکول چې دی موږ اصلي وظیفوي ګروپ کې ونیو. نور هم داسې کولی شو، مثال په توګه سی ډبل بانډ سی ایچ او بیا سی ټریپل بانډ سی او بیا سی ایچ او دلته او ایچ دی مثلا، او بیا سی دلته میتایل دی، دلته سی میتایل دی، دلته میتایل دی او دلته سی ایچ 3 دی، خو دلته هم سی ایچ 3 دی. نو که زه شمیره باید الکول باید نظر کې ونیسو، 1 2 3 4 5 6 7 8. نو ګوره اول څو میتایل ګروپونه ای، تا سره په 2 باندې میتایل ګروپونه شته او په 2 باندې هم شته، نو اول به میتایل را مخکې کې، نو 2 ډای میتایل ډای لانا لکه ټرای میتایل او بیا 8 کاربن دی. صحیح ده؟ نو ستا خوښه چې پرایورټي ته الکین ته ورکې او کالکاین ته ورکې، نو پرابلم. نو زه داسې هم لیکلی شم چې مثلا 6 اکټین، یا داسې لیکم چې اکټ 8 کاربن دی او شپږ این او 4 واین ای به د خورځې یو ډبل بانډ دی ځکه، او 3 اول به د نوم شي، درې باندې الکول دی. او داسې موږ ویلی شو چې 2,2,7 ټرای میتایل 6 اکټین ای به ته وغورځې 4 واین 3 اول. داسې هم ویلی شو چې 2,2,7 ټرای میتایل 6 اکټاین 2 in 3 اول. خو ښه دا دی. اوکې، بل یو کمپاونډ مثلا موږ واخلو سی ایچ 3 سی ایچ او دلته او ایچ واخلم، او بیا سی ایچ 2 سی ډبل بانډ او ایچ. نو دا دی 1 دا دی 2 3 4 5. نو 4 باندې به زه ولیکم چې هایدروکسي پینټانویک اسید. نو دلته هلکانو چې دی ما سره کارباکسل ګروپ هم نو دا اصلي وظیفوي ګروپ ما ونیو او دا ما مختاړي کې ونیو. صحیح ده؟ نو هغه دپاره ما هایدروکسي ورډ چې دی دا څه کو دا ما استعمال کو. مثلا ما سره بل نوم چې دی ایچ سی ټریپل بانډ سی او سی ایچ دلته او ایچ او دلته سی ډبل بانډ او او ایچ کارباکسل مې ونیو. نو ما سره د 2 هایدروکسي بوت 3 واین نویک اسید. او داسې هم زه ویلی شم چې 2 هایدروکسي 3 بیوټانویک اسید. داسې هم ویلی شم. اوکې، بل سی ایچ 2 د ګونې اړیکه سی ایچ او بیا سی ایچ 2 سی ایچ این ایچ 2 او
CH2 CH2OH. یو دوه درې څلور پنځه شپږ. نو 3 باندې به ته امینو کې 3 باندې امینو دی 3 امینو او 5 هکزین ای به تی اخری 1 اول دیده. او دسی هم ویلی شما چی 3 امینو هکس 5 in 1 all. داسی هم صحیح دی. اوکی یو آسان مثال به واخلو. CH2 ډبل بانډ CH CH2 CH 2OH. نو یو دوه درې او څلور دی. نو ته به ولیکې چې 3 پروپین 1 اول. او داسې هم ویلی شي چې پروپ 3 in 1 اول. داسې هم کېږي لکه دا پولي فنکشنل مرکبات شو.